هزاره قومندانانو ته د طالبانو صبر تمام شو یا طالب پر هزاره طالبانو ځانمرګي برید کړی د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او هزاره طالب قومندانانو ترمنځ نښته دوهمې ورځې ته وغځېده. د طالبانو یو غړي د بلخاب د خلکو لخوا نیول کېدو وروسته خپل ځانمرګي واسکر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې 6 تنه بغاوت کوونکي ووژل شو او 10 تنه نور ټپیان شول. په بلخاب کې با خبري سرچینې فارسي انډیپندنت ته وویل چې د طالبانو یو شمېر ځانمرګي برید کوونکي د بدري او منصوري کنډکونو د یوې برخې په توګه د جګړې په لومړۍ کرښه کې وو. د طالبانو یو شمېر سرچینې وایي چې دوی یو شمېر کسان په ځانمرګو واسکټونو سمبال کړي وو. کله چې د مولوي مهدي کسانو مقاومت وکړ نو یاد ځانمرګي د تسلیمۍ په پلمه د هغوی څنګ ته لاړه او ځان ته یې چاودنه ورکړه. بلخوا د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې سیمهییزې سرچینې وایي چې د ولسوالۍ کې د مولوي مهدي مجاهد د پلوي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په دوهمه ورځ کې هم د طالبانو د مړشوبلي شمېر 10 تنو ته رسېدلی او 15 نور ټپیان شوي دي. یوې باوري سرچینې نن جمعه د اطلاعات روز ورځپاڼې ته ویلي چې تر اوسه په بلخاب کې د ولسي پاڅون 3 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې په بلخاب کې سرچینې وایي چې نن سهار د بلخاب قم کوتل په سیمه کې د طالبانو د چورلکو لګزمې کړي او سخته جګړه پیل شوه. د دغه سرچینو په وینا طالبانو د بلخاب ټولې لارې تړلې دي او هیڅ چاته حتی ملکي وګړو ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. د یادونې وړ ده چې پرون په بلخاب ولسوالۍ کې نښتې پیل شوي. لومړی برید طالبانو کړی و. د مولوي مهدي خپلوان ادعا کوي چې تر اوسه یې په ګڼو سیمو کې بریدونه په شا تنبولي او د طالبانو څو موټرې ویجاړې او لوټ کړي دي. طالبانو بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.